السلام علیکم. چاغواله اکثریت ملګرو ما سره رابطه وکړله، پوښتنه یې رانه وکړله چې د چاغوالي په اړه یو ویډیو جوړه کړه. وایي دا چاغواله انتهایي زیات په خلکو کې عام شوی دی. زیاتره ځوانان به ګورې غټې غټې خېټې به یې رابسلي، بدنونه به یې غټ شوي. دغه ورته یوه غټه ستونزه پیدا شوې ده. په چېرته مجلس کې په خوشحالۍ سره کېناستی نه شي، څه مزل کولی نه شي، بیا ستړي ستومانه یي. د دغه چاغوالي لپاره حل څه شی دی؟ 10-12 حل لارې مې درته راوړي دي. که په دغه حل لارو باندې مو عمل وکړو انشاءالله تعالی دغه چاغوالی دا کوم مرض چې دی او دا غټ غټ بدنونه مو چې دي دې نه به بیا تاسو نجات ومومئ. چاغوالی په څه سره ختمېږي؟ له اولنۍ دا چې ته اعتراف وکړه چې مریض یې. اکثره وخت کې په دې باندې خلک اعتراف نه کوي. ته ځان سره سوچ وکړه چې دغه چاغوالی چې دی که دا ډېره غټه مریضي ده. لکه موږ تاسو شکر مریضي لرو، فشار مریضي لرو، همدغسې ورپسې نورې تبه او سردردۍ د مختلفې مریضیانې دي. ته دا چاغوالی یو مریضي وګڼه. دا چې مریضي دې وګڼله نو تا ته بیا د علاج ته یو سوچ در سره پیدا شي. که تا دا مریضي نه یې ګڼلې، ته د مریضۍ په سترګه نه ګورې، نو ته بیا د دې حل راویستلی نه شې. نو اولنی سوچ به داسې ځان سره وکړي چې دا یو مریضي ده. چې مریضي ده ته اوس دا سره ځان سره سوچ وکړو چې سړی چاغ شي، فشار د دې چاغوالي نه پیدا کېږي، د وینې غوړ د دې نه پیدا کېږي، شکر د دې نه پیدا کېږي. د ډېرې زیاتې مریضیانې هم د دې چاغوالي پورې تړلې. بیا سړی خبرې نه شي کولی، د سین او د شین بیا فرق نه شي کولی. اللهم صل وایي، اللهم صل په ځای اللهم صل وایي، بس اشهد په ځای اشهد وایي، ګډ وډې بیا لګیایي. نو هلته واز دې پې زیات دي، نو د هغې وجې نه بیا خبرې نه شي کولی. نو اولنی اعتراف ته دا وکړه چې زه مریض یم. چې مریض یم نو تا سره بیا د تداوي سوچ پیدا کېږي. دا سوچ ته ځان سره وکړه. دویم، ډاکټر ته مراجعه وکړه لکه څنګه چې نور مریضان مراجعه کوي. لکه څنګه چې فشار والا دی، څنګه فشار مرض ورته بیا دستي ډاکټر ته ځي. څنګه چې شکر والا دی، څنګه چې زکام والا دی، دا نور هر څومره مریضیان چې دي دغه ټول دی ډاکټر ته مراجعه کوي. ته هم ډاکټر ته مراجعه کوي. که ډاکټر ته دې مراجعه ونه کړله نو بس بیا ته نه ښه کېږي. دویمه حل لاره دا چې ډاکټر ته باید خامخا مراجعه وکړې. دریم، ته د دې په اړه څېړنې وکړه، مختلف کتابونه وګوره او د ډاکټرانو نه پوښتنه وکړه. ډاکټر سره کښېنه، د دې په هغه بدو پایلو باندې سوچ وکړه چې اخر کې به ما سره څه کېږي. چې ته په ځوانۍ کې د 130 زموږ ملګري دي اکثریت دومره وزنونه لري، ما سره رابطه کړې، دومره وزنونه لري، یو ملګری دې په اسانۍ پورې یو ځای پورې تللی شي او ته نه شې تللی. نو ته احادیث وګوره، ډاکټرانو سره کښېنه، مطالعه وکړه او د اخري د بدو فایلو باندې سوچ وکړه چې ما سره اخر کېږي څه شی. زه خو به بیا زین هم نه شم پاڅېدلی او دس به هم نه شم کولی. نو دغه ټول هغه کوم نقصانونه چې دا په سوچ کې ونیسه، نو تا سره خپله یو حل لاره د دې ختمېدلو سوچ به سره پیدا شي. څلورم دا چې ته به ورزش سهار یا خپل ځان ته په روزمره ژوند کې یو ورزش ټایم وټاکه. خامخا سپورټ کوه، یو کلب ته ځه یا ورزش کوه، یا مثال که هر څه کوي، هر څه منډه وهه. سهار کې منډه تر ټولو بهترین ورزش دی. منډه وهه، که هر یو څیز کوي، که کرکټ کوي، که فوټبال کوي، خپل وخت ورکړه. داسې نه چې اکثره زموږ ملګري په دې کې غلو کوي، د حد نه تجاوز کوي، مخکې والی پکې کوي. کرکټ شروع کړي تر ماښامه پورې بیا لګیایي، یا داسې وکړي چې یو ورځ وکړي بیا 10 ورځې نه کوي. داسې به هم نه کوي. کرکټ وکړه، روزانه یې وکړه، خو نیم ساعت وخت ورکړه. که فوټبال کوي وکړه، نیم ساعت وخت ورکړه د ورځې. ټول وخت دې ته مه ورکوه، ځکه ته خو نور کارونه هم لرې. نو ورزش کوه. ورزش د انسان لپاره ډېر زیات ضروري دی. که هغه ته جیم کوي او که فري فایټ کوي، که هر څه کوي، خو ورزش ورسره حتما شروع کړه. پنځم، چې د ریسرچ نه او د معلوماتو نه راویستې غوړي او دا خواږه، دا انسان ډېر زیات غټوي. ته زیات ډېر کوشش وکړه چې د غوړو نه ځان بند کړي. کوم څه چې ډېر غوړ لري که نه، ډېر غوړ، د دې نه ځان باید بند کړي. او د هغې تر څنګ خواږه مه خوره. یو دا بوره نه دی، بوره دا سپینه بوره چې موږ خورو، دې ته د ساینس پوهان سپین زهر وایي. ګوره، د دې نه ډاکټرانو ته سپین زهر وایي. دا ډېر بد شی دی. موږ تاسو او افغانان خو په هر سهار چای کې چې دی که نه 3 پیالې ښه سمې صحیح نیمه پیاله بورې پکې نه اچولې، بس ګزاره یې نه کېږي. نو د بورې نه به ځان وساتئ. دا سړی ډېر چاغوي. د خوږو نه او د غوړو نه به ځان وساتئ. او کوشش کوئ چې پلي تګ وکړئ، یا دکان ته ځئ، یا مثال چرای ته ځئ. دا لنډ ځایونو ته په سوارلۍ کې، په کراچۍ کې، په باسیکلو باندې کوشش مه کوئ چې لاړ شئ. ډېر زیات کوشش کوئ چې پلي تګ وکړئ. پلي تګ د ستا لپاره ډېر ضروري دی. او شپږم ورپسې چې دی که نه، خوراک اندازه ډېر کمه کړه. خوراک اندازه څنګه کوئ؟ موږ ته به خپلو استادانو داسې طریقه ښودله. نن چې دی که نه، ته مثال په طور تا 40 مړۍ ډوډۍ وخوړله، په سبا باندې چې دی که نه، ته خو एकदम نه شې کولی چې 10 مړیو ته راورسېدې، ځکه انسان مخته شوی. ته په بله ورځ باندې 29 مړۍ وخورې. د هغې نه چې یو ورځ تېره شي، بیا به 28، یو ورځ د ورځ به دا خپلې مړۍ به شمارې، یو مړۍ به راکمېږي، 14 15 40 داسې راکمېږي به. اخر کې به داسې راشي چې ته په 10 مړیو باندې چې وکړې موړ شوی وي. داسې وخت به راشي چې 15 مړۍ به وکړې، ته به موړ شوی. دغه ځان به اموخته کې، بس انشاءالله تعالی دغه چاغوالی به ختمېږي. او اتم نمبر، د شپې خوراک مطلق مه کوه. که کوې معمولي شیان، هغه هم د ماښام مانځه نه مخکې، لږ خوراک وکړه
چې بیا ورپسې ته ماښام مونځ هم وکړې، بیا ورپسې ماخوستن جمعې ته هم لاړ شې، بیا چې راځې که نه نو ډېر زیات وخت ورپسې لګېږي. نو دا کار وکړه چې د شپې خوراک بیخي بند کړه، دا مه کوه. 9 نمبر چې غواړې وزن دې کم کړي که نه نو ته داسې کار وکړه چې 15 وخته مونځ کوه. 15 وخته مونځ کوه نو ستا دا وزن به کمیږي او دا چاغوالی به دې ختمېږي. او دې مونځ کې چې ته حرکتونه کوې، جګېږي، پاڅېږي، رکوع ته ځې، سجدې ته ځې، دا ټول حرکتونه خپل یو رقم ورزش دی. نو ته دا چاغوالی به دې سره بیا ختمېږي. او 10 نمبر چې دی خوراک نه مخکې علما کرام فرمایي اوبه څښه. خوراک نه مخکې ته کوشش کوه چې یو ګیلاس یخې اوبه وڅښلې. دا معده مثال داسې علما کرام ورکوي لکه د یو پوکڼۍ ده. په پوکڼۍ باندې چې یخ څیز واچوې داسې راټوله شي، په هغې کې بیا لږ شیان ځایږي. ته چې اوبه راول وکړې ور واچوې نو خوراک بیا لږ ځایږي، بیا به ته ډېر خوراک نشي کولی. همیشه چې د خوراک شروع کولو یو ګیلاس یو نیم ګیلاس یخې اوبه څښه، یا نارملې اوبه، ډېر یخې هم نه چې بیا د معده خرابوي. نارملې اوبه څښه نو دا معده به دې بیا نارملی او ډېر خوراک به بیا ته نه کوي. او کوشش کوو چې خوراک کوي نو په یو خوا ورته کښېنه. مونږ او تاسو ورته افغانان په لتۍ ووهو، داسې ورته کښېني، ورته په یوه ډډه کښېني او لاس کېږدو، دا مکروه دي. په یو خوا د ښي خوا جګه که نبي علیه الصلاة والسلام اکثره دواړه پښې جګولې، په دواړو پښو به چې جګ وي بیا به ناست او خوراک به یې کولو. نو یا دغسې طریقه باندې کښېنه نو معده به داسې راغونډوي، نو بیا به ډېر خوراک نه کوي. یو دغه کار کوو چې د خوراک نه مخکې یو ګیلاس 2 ګیلاس اوبه څښه. او بل اکثریت ملګري د ډېر خوراک د وجې نه د معدې مریضان شوي دي، معده یې بیا خرابه وي، بیا چې لږ خوراک هم وخوري بیا مریضان کېږي. نو د هغې لپاره تر ټولو بهترین علاج د دې نه چې بل ښه علاج نشته، سهار په نهره باندې ته داسې کار کوه چې 2 ګیلاسه 3 ګیلاسه مدني اوبه او جوش کړې اوبه، دا مدني هم جوش کا، دا پاکې صفا روزانه څښه په نهره باندې، بل شی مه کوه. دا تسکه په عمر کې به هم ستا د معدې مریضي نه وي.